اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معزز دوستانو سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت کریم و پر تن وي. ملګرو د درسي لړۍ په درشل کې تر دې دمه موږ البته د نون ساکن او تنوین موارد ته داخل شوي یو چې په هغې کې مو اخفا باندې مفصلې خبرې وکړې او الحمدلله موږ اخفا زده کړه چې اخفا څه ته ویل کېږي او اخفا څنګه تلفظ کېږي. که مختصر ووایم ما وویلې چې کله تاسې د قرآن کریم تلاوت کوئ نو تاسې به نون ساکن یا تنوین ته متوجه کېږئ. اصلا نون ساکن دې ته وایي چې نون وي او په هغې باندې سکون یا غړوندی وجود ولري. هغه په عربي کې النون الساکنه، یعنی موږ تاسو ته نون ساکن یا ساکن نون هغه نون دی چې غړوندی ولري، متحرک نه وي، حرکت ونه لري، خاص سکون ولري یا غړوندی، دا نون ساکن دی. او تنوین دې ته وایي چې هغې کې په هغه یو حرف باندې کله چې فتحتین یا ضمتین یا کسرتین راسي، یعنی یا په اصطلاح کله چې یو حرف باندې دوه زورونه، دوه زیرونه، دوه پیشونه راشي نو طبعا دې ته عربي کې تنوین وایي. نو تنوین ځکه ورته ویل کېږي چې دلته نون ساکنه زیده پټ دی. تنوین په دې معنی چې دې کې هم نون ساکنه شته، نو خو موږ البته لیکو یې نه ولې تلفظ کوو یې. نو کله که چیرته مثلا سین ته دوه زورونه ورکو نو سن نو وګوره اخیر کې د نون ساکنه اواز ورسره شته، یعنی سین نون لکه سین نون زور سن، لکه دغسې سن. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې په تنوین کې خپله نون ساکنه وجود لري خو هغه پټ دی او زیده یعنی اضافي یو نون ساکنه پکې شته. نو هدف دا دی چې کله قرآن عظیم الشان تاسې تلاوت کولو نو کله چې نون ساکن راغلو یا تنوین کوم حرف تنوین لرلو هغه مهمه دی که دوه زورونه وي، دوه زیرونه یا دوه پیشونه وي، تاسې باید متوجه اوسئ. متوجه شئ څه شی ده؟ متوجه شئ دې ته چې د نون ساکن یا د تنوین نه شاته حرف څه شی دی. ما ویلې که چېرته شاته حرف د اخفا حرف وي، هغه 15 حروف چې موږ ویلې چې د ادغام یرملون دغه شپږ نه وي، حلقي حروف یا اظهار نه وي او د ب حرف نه وي یعنی اقلاب نه وي، بقي ټول 15 حروف چې دي دغه اخفا دي. نو کله چې د نون ساکنه او تنوین څخه وروسته د اخفا حرف راشي تاسې باید هلته اخفا وکړئ. اخفا په دا معنا چې د نون ساکنه باید پټ کړئ. څنګه یې پټ کړو؟ مثلا که زه وایم انتم که نون ساکن دی شاته تا راغلی، تا حرف د اخفا دی، د نون انتم به څنګه پټو؟ انتم. نو موږ به داسې نه وایو چې انتم. که انتم وویلې په دغه حالت کې طبعا موږ نون ظاهر کړو، نو اظهار مو وکړو نه اخفا. نو ځکه په کار دا و چې نون ساکنه دلته شاته مثلا تا راغلی، تا حرف د اخفا دی، نو نون ساکنه باید پټ شي. انتم اشد خلق، نو انتم. یا مثلا ان الله على كل شيء قدیر، شیء دلته هغه راغلی دی، تنوین دی، یعنی دوه کسرتین دی، یعنی دوه زیرونه دی، دې ته تنوین وایي. شیء نو دې کې نون ساکنه پټ دی که نه؟ شیء وګوره اخیر کې نون ساکنه زیده آواز خارجیږي. نو شیء نو دلته چې تنوین راغلو متوجه چې شاته چې شی دی حرف قدیر کې قاف دی، نو قاف هم حرف د اخفا دی، دلته اخفا کېږي. نو څنګه به اخفا کوو؟ د نون ساکنه به پټوو. شیء قدیر به څنګه وایي؟ شیء قدیر، شیء قدیر. نو وایي ان الله على كل شيء قدیر، شیء قدیر. نو داسې بنه چې شیء قدیر، ان الله على كل شيء قدیر. شیء قدیر دی که وویلې دلته د نون ظاهر کو، پټ دی نه کو، دا صحیح نه شو ځکه دلته په کار اخفا و، نون ساکنه شاته د اخفا حرف دی نه دی اظهار. نو دا مهمه وه انشاءالله چې تاسو دا زده کړه. نو نننی درس ملګرو ستونزه نه لري. نننی درس اظهار دی. اظهار دې ته وایي چې اوس نون ساکنه موږ ظاهروو، دا پټوو نه لکه د اخفا غوندې به مو چې نون ساکنه پټولو، اوس فقط نون ساکنه ظاهروو، پټوو نه. ډېر اسانه ده انشاءالله. زه کمره اړومه تختې ته، نو اظهار باندې به خبرې وکړو، هېڅ دې کې ستونزه نشته. نو ډېر عادي او ډېر اسان، ځکه چې موږ اخفا زده کړه چې اخفا کې نون ساکنه پټېږي، نو دا ډېر اسان دی چې یعنې دلته نون ساکنه اظهار یعنې هغې کې. اوس ملګرو اظهار وایو. اظهار
که چیرته د اظهار ټکي ته موږ متوجه شو بیا موږ پخواني هغه ته ځو چې د نون ساکنه یعنی چې نون باندې که سکون یا غړونده وي دغه ته نون ساکنه وایي او یا تنوین چې شی تنوین ما درته وویلی چې څه ته وایي تنوین هم دې ته وایي چې دوه زورونه یا دوه زیرونه یا دوه پیشونه راشي دغه ته تنوین وایي نو اوسه پورې موږ په نون ساکنه او د تنوین یا د نون ساکنه په احکامو کې لګیا یو نون ساکنه د احکامو په جریان کې موږ په اخفا باندې مفصلې خبرې وکړې اوس ځو اظهار ته اظهار اصلا بیان ته وایي بیان اظهار دا معنی یا په اصطلاح څرګندول څه معنی څرګندول واضح کول تاسو مګرو اوریدلی وي طبعا یا به اشتراک هم کړی وي موږ وایو چې مظاهره ځکه اظهار مظاهرات تظاهر اظهارات د ټوله یا مظهر تظاهر مثلا اظهار د ټوله په دې معنی چې یعنی دا اصلا د ګرامر په اساس باندې د کلمه اوړي نور مفهوم ټوله یا اظهار د اظهار نه استنباط شوی دي دغه موارد د اظهار نه استخراج شوی دي دغه نور موارد اظهار معنی څرګندول نو مظاهره هغه مثلا چې تاغي کې بیان کوي اظهار کوي یو شی څرګندوي دغه خپل خواهشات څرګندوي دته مثلا مظاهره یا مثلا مظهر کنه د څرګندولو ځای نو د اظهار یا د راظاهرېدو یا څرګندېدو نو بیان اظهار دا نه چې دلته څرګندېږي واضح کېږي واضح تقریبا بیان کېږي نو دا معنی اوس دا خو لغتاً د دې معنی صحیح شو دا خو لغات کې یعنی اظهار دا معنی چې بیانول یا اظهارول یا څرګندول یا واضح کول اوس دا څه معنی په تجوید اصطلاح تجوید کې اظهار دې ته وایي چې کله د نون ساکنه یا تنوین شاته د اظهار حروف راشي هلته د نون ساکن باید ظاهر شي څرګند شي واضح وویل شي مخفي پټ نشي باید واضح څرګند ظاهر شي باید ښه تاسې به ووایئ چې د اظهار حروف کومه دي زه به ولیکمه چې بیا درته د اظهار حروف شپږ دانې دي څو دانې شپږ مخکې ما ویلي دي بیا هم وایمه اظهار حروف د حلقي حروف هم وایي حلقي حروف دې ته د اظهار حروف ته حلقي حروف هم وایي حلقي ځکه ورته وایي چې ستوني کې حلق ستوني ته وایي او حلقي ځکه ورته چې ټوله په ستوني کې ادا کېږي مخرج حلق یا ستونی دی ځکه ورته وایي اظهار حروف یعنی کوم دي مثال که زه ووایم چې خا مثلا غین دا په حلق یا ستوني په ابتدا کې کېږي خا غین خا غین خا غین دا په ابتدا کې مثلا عین او حا دا چې دی په وسط کې منځ کې ادا کېږي عین دا حا خا دا ډک ویل کېږي او بل چې د اخري د حالت کې مثلا همزه وبخښئ همزه او ها ادا کېږي چې دا په اخر کې ها او همزه داسې اواز کوي نو دغه شپږ حروف چې دي ملګرو دغه خا غین عین ها همزه دا شپږ حروف ته اظهار حروف وایي چې شی د اظهار دې ته حلقي حروف ځکه ویل کېږي ټول په ستوني کې ادا کېږي ويسألونك عن الخمر خمر نو تاسې مثلا غير غير نو غين يا عين مثلا الحمد لله رب العالمين يا الحمد لله او ها اهدنا الصراط يا هدى للمتقين صحيح يا مثلا همزه دغه اول کې دا همزه انذرتهم ام لم تنذر نو اوس دغه مرګلو دغه دا اظهار حروف دي دغه شپږ او پیژنه مطلب څه
کله چې د نون ساکنه یا تنوین نه شاته د اظهار حروف یعنې یا فا غین او عین او حا او ها او همزه هر یو د دې حروفو نه چې د نون ساکن یا تنوین شاته راشي هلته اظهار کیږي. اظهار په دا معنه چې د نون ساکن به تاسې واضح وایئ پټوئ به نه لکه اخفا غوندې یا ادغام به نه وایئ. انشاءالله آینده کې به هم ادغام ووایو. صحیح څنګه مثال خبره که زه ووایم انعمت څه شی صحیح شو انعمت. صحیح مرګرو دلته که دغې کلمې ته انعمت کلمې ته تاسې متوجه شئ دا هغه دی نون ساکنه راغلی ساکن نون شته. نون ساکن چې راغلو شاته حرف ته متوجه رد دی دا متوجه. کله چې نون ساکن یا تنوین راشي متوجه خبر ده. شرط څه دی؟ عین دی. عین حرف څه شی دی؟ د اظهار دی. پس اظهار په دې معنی چې د نون به پټوئ نه نون به ظاهروئ اظهار به کوئ. ښه څنګه به یې وایو انعمت 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 د نون به ظاهروي انعمت انعمت نو د نون به څه کوئ ظاهروئ. مخکې لکه پټول مو که چېرته دلته اخفا لکه هغه راغلی و که نه ما به انتم څنګه به وي انتم. کله به چې شاته نون ساکن تا راغله تا حرف د اخفا و موږ به پټولو انتم انتم. اوس نه پټوو اوس وایي انعمت ولې مخکې اخفا کېده ځکه د نون ساکنه نه شاته حرف د اخفا و. اوس اظهار کېږي ځکه نون ساکنه نه شاته عین دی. عین حرف د اظهار دی د نون ظاهریږي. داسې انعمت انعمت نو تاسې به داسې نه وایئ انعمت انعمت. متاسفانه ځینې قاري صاحبان یې همداسې وایي نو داسې به نه وایئ. نو که تاسې کله سورة فاتحه مثال تلاوت کوئ انعمت کلمه تاسې وایئ نو تاسې به وایئ چې انعمت انعمت نو تاسې به نون ان چې ټول خلک پوه شي چې نون یې وویلې نه دا چې انعمت داسې به نه وایئ. نون ساکنه به پټوئ نه یعنې اخفا به نه کوئ دا به ظاهروئ یعنې دې کې به اظهار کوئ. که زه ووایم صراط الذین انعمت علیهم انعمت علیهم انعمت علیهم نو داسې به نه وایئ صراط الذین انعمت علیهم دا به نه کوئ. ما خولې کې خو صحیح جوړم نه شو نو تاسې انعمت نو تاسې به څه شی کوئ نون به دلته ظاهروئ ځکه چې د نون ساکنه نه شاته څه شی راغلی عین راغلی او عین حرف د اظهار دی دلته نون ظاهریږي نه دا چې اخفا یا پټ شي. انشاءالله چې په دې اوس به یو بل مثال درته ووایم. تبا تاسې انا اعطیناک الکوثر هغه لنډ صورت تقریبا تاسې به اورېدلی وي. که فکر وکئ هغې کې یو داسې دی ونحر ون حر. صحیح شو مثال که داسې حر دغسې حر داسې کو نو نون ساکنه راغلو. بیا هم نون ساکنه ما درته وویل چې خبر ده. نون ساکن چې راغلو متوجه چې شاته حرف چې شی دی حرف د اخفا دی حرف د ادغام دی حرف د اقلاب دی که حرف د اظهار دی. نو که حا ته وګورئ ها حرف د اظهار دی نو دا معنی چې اظهار به کوئ دلته یعنې نون ساکن به ظاهروئ ون داسې به ونحر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر نو تاسې به داسې نه وایئ فصل لربك وانحر دا کار ونه که ځکه اخفا مو وکړه اخفا به نه کوئ دا به اظهار کوئ ځکه نون ساکنه نه شاته ح راغلی ح حرف د اظهار دی نو دا معنی کله چې د نون ساکنه نه یا تنوین نه شاته حرف د هر یو حرف د اظهار نه راشي دلته به څه شی کوئ اظهار کوئ. نو فصل لربک وانحر نو موږ به نه وایي وانحر نه اخفا به نه کوئ نون ساکنه پټ نه کوئ ځکه اخفا شاته حرف د اخفا نه دی بلکې اظهار وانحر صحیح. که ملګرو لږ مخکې لاړ شو تنوین ته مثال تنوین کې یو مثال وایي چې تاسې وایي چې استاد ښه اوس خو پوه شو چې د نون ساکنه نه شاته که د هغه لکه تاسو انعمت کې وویلې عین راغلو بالکل انعمت. وانحر کې نون ساکنه نه شاته ح راغلو وانحر
یعنی وانحر داسې به نه کوو یا عنت دا به نه کوو دا نه پوه شو. خو تنوین یو مثال ډېره ښه خبره. تنوین به یو مثال درکړم. صحیح شو. که زه ووایم چې عذابون، صحیح، عذابون، وګوره تنوین راغو، دوه زورونه، دوه زیرونه، دوه پیشونو ته تنوین وایي. اوس د متین دوه پیشونه دي د تنوین وایي. عذابون اوس متوجه. شاته همزه راغله، همزه علیم. عذابون دلته تنوین شاته حرف څه دی؟ همزه حرف دی څه دی؟ د اظهار. نو څنګه به وایو؟ عذاب أليم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم. عذاب أليم داسې به نه کوئ چې دلته خدای نه که تاسو اخفا وکړه داسې وایئ ولهم عذاب أليم. نه دا کار ولهم عذاب، نه نون پټ نه کوي، دلته اظهار دی. تنوین نشاط حرف دی اظهار راغلی، حمزه دی. نو دغسې عذاب أليم ولهم عذاب أليم. یا مرګلو که تاسې فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ده هغه ته تاسې متوجه شوي وای. زه به د هغه نه یو مثال تاسو ته ولیکم چې ښه پې پوه شئ. خو مرګلو یو شي ته ښه متوجه چې دلته به خاص تاسې اظهار کوئ، نه دا چې اخفا یا ادغام تر اوسه پورې موږ نه دی ویلی، خو ادغام دغه شیان به نه کوئ، فقط ظاهروی به یې. صحیح شو. نو که زه وایم چې فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره، صحیح. دې به زه یو مثال درکړم. ښه، اوس مثلا ذرة تای تنی، صحیح، یعنی دا مؤنث دی. خیره یره، صحیح، یا هر شی چې داسې دی. نو اوس دغه ځای کې وګوره تنوین راغلی دی. څه معنی؟ تا وګوره تای تنیس چې دی دغې دوه زیرونه خوړلي، یعنی کسرتین دی، دا تنوین دی. تنوین شاته څه راغی؟ خا حرف دی څه دی؟ حرف دی اظهار دی. نو دلته به څه کوي؟ ذرة خیره یره، ذرة داسې به نه کوئ، ذرة دا کار به نه کوئ، ځکه چې دلته خا دی، حرف دی اظهار دی. نو څنګه وایي؟ ذرة خیرا یره، ذرة خیرا یره. نو تاسې کله ذرة خیرا یره، د نون ذرة خیر دغسې نون به څه کوئ؟ تاسې به ظاهروئ، پټوئ به نه، اخفا به نه کوئ. نو تاسې به طبعا دلته نون څه کوئ؟ ظاهروئ. نو تاسې به وایئ چې فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة. الته شر یره چې بیا شین راغلی، الته به تاسې اخفا کوئ، ځکه چې عین شی دی، خو د هغې کې ذره نه شاته شر راغلی، شین باندې شین حرف د اخفا دی. نو هغې کې به بیا وایي چې مثقال ذرة شر، نو هغې کې به اخفا کوئ او په دې کې به اظهار کوئ. دې کې به ذرة خیرا یره، ذرة داسې به ذرة خیرا یره، ذرة خیرا یره، داسې به نه وایي چې ذرة خیر، دغسې نون به پټوئ نه. خدای دې وکړي چې په دې باندې پوه شوي وای. بل مثال عزیز یا وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء، وګوره تنوین راغلی، شيء عليم، شاته تنوین چې عین دی، عین حرف اظهار دی، څه کوي؟ اظهار. نو وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم، شيء عليم، شيء عليم، وهو بكل شيء عليم، شيء عليم. نو شيء عليم، شيء عليم بوایي، دلته به اخفا داسې به نه وایي وهو بكل شيء عليم، دا کار به نه کوئ، ځکه اخفا مو وکړه، اخفا به نه کوئ. زه شاته حرف د تنوین نه د اظهار دی، یعنی عین دی، عین حرف د اظهار دلته اظهار کېږي. یعنی مطلب دا چې د نون ساکنه به څه کوئ؟ ظاهروئ. دلته نون ساکنه شته، نون ساکنه یې زیاده شیء ځکه تنوین دی. وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم. وخا مثلا یو وایم چې وهو
عزیز حکیم که زه داسې وایم عزیز زن حکیم صحیح شو حکیم. وګورئ بیا هم تنوین راغلو. تنوین یعنی دومتین دی. شاید ح راغلی ح حرف دی چی دی اظهار دی. نو عزیز حکیم عزیز حکیم عزیز حکیم عزیز حکیم زن عزیز حکیم. وګورئ نون مو څرګند کړو پټ مو نه کړو پټ مو داسې نه کړو عزیز حکیم عزیز حکیم دا مو ونه کړو عزیز حکیم عزیز حکیم. نو تاسې به نون څه شی کوئ نون به څرګندوئ. دا درس اسان و مرګلو. دا ځکه اسان و چې موږ تاسو دې سره مخکې نه هم بلد وای. تاسې مخکې هم داسې ویلې. تاسې خاص دا نه کول چې اخفا مو نه کوله اظهار تاسې مخکې نه هم صحیح کولو ځکه تاسو په اخفا باندې پوه نه وای هغه وخت. نو دې کې کومه ستونزه نشته. راولېږئ مرګلو کومې یو پوښتنه مختنه لرئ هغه دی که نه اظهار مخکې تاسې سم کولو دې کې به کومه ستونزه ویم نه. نو که څه پوښتنه وي زه مو خدمت کې یم او که نه وي انشاءالله د چهارشنبې په ورځ چې ادغام دی ډېر ضرور دی او ډېر اړین دی ادغام او اظهار انشاءالله چې تاسې مخکې صحیح کولو ځکه چې تاسو اخفا او اقلاب او ادغام نه وای خبر. نو دغه هم داسې ویل کېږي عزیز حکیم. نو تاسې طبعا عزیز حکیم به ویلې. خو که تاسې اخفا سره بلد شوئ بیا متوجه بیا ممکن اظهار کې اخفا وکئ. نو په دې خاطر که څوک د اخفا سره بلد وي نو دلته متوجه چې تنوین راغلی تنوین نه حرف یا د نون ساکن نه شاته حرف ته ګوره. که د اخفا حرف اخفا کېږي که د اظهار حرف اظهار کېږي که د ادغام ادغام که اقلاب اقلاب. خو دلته مثلا کله چې د اظهار حروف راغلي وي نو تاسې به فقط نون ظاهروئ عزیز حکیم و مثالو عزیز حکیم. یا مخکې مې ووی وهو بكل شیء علیم شیء علیم وهو بكل شیء علیم. نو تاسې داسې به تاسې کوی شئ چې هغه کوئ. مثال که زه په ها کې یو مثال درکمه مثال دغسې منها من دا نون ساکن شو شاته نون ساکنه راغلو دا لکه نون ساکن شاته ها د ها حرف چې دی اظهار. نو چې منها نو موږ به دا منها داسې به کار به نه کوئ صحیح. من دون الله که چېرته دال راغلی وای حرف د اخفا و نرغوانتې مو ویلی چې من دون الله من دون الله. خو دلته خو ها د حرف د اخفا دی دلته به اظهار کوو منها دغسې موږ به منها وایو نه دا چې منها نون به پټوئ نه اخفا به نه کوئ منها. یو لویه کورنۍ وظیفه چې د ځینو ملګرو ته ورکوم هغه به دا وي چې مرګلو د دغو ټولو حروفو د دغو ټولو مخرج ستونی دی. ټولو خا و غین و عین و حا و ها و همزه ټوله په ستوني کې ادا کېږي. نو طبعا چې کله ټول حروف د یو مخرج یعنې د یو محل او مکان نه راوځي نو طبعا هغې کې به ځینې مشابهات وي یعنې سخته به وي چې ځینې توپیري تلفظ یې وشي. نو ډېر خوښیش به مې تاسو نه دا وي چې کوشش وکئ د دغو تلفظ اصلاح کئ. د دغو تلفظ باندې الحمد لله رب العالمین. وګوره دواړه یو مخرج نه دي او دواړه وسط د ستوني نه دي د منځنۍ حصې الحمد لله رب العالمین. نو دا طبعا نو دغې له کوشش وکئ دا اصلاح کئ. خا او غین ترمنځ توپیر اصلاح کئ او ها او د ها د ح سره او د خا سره دغو سره توپیر دغه باندې ډېر کوشش وکئ. خیر دی انشاءالله آینده کې چې موږ مستقل مخارجو باندې خبرې کوو نو طبعا د حلقي حروفو په نامه به یا حلق به یو مخرج په توګه راځي بیا به هغلته موږ په دې باندې خبرې کوو. نو مرګلو یو 2 دقیقه څه پوښتنه وي زه مو خدمت کې یم ستاسو پوښتنې ته منتظر او که چېرته پوښتنه نه وه نو زه طبعا بیا درنه رخصتېږم او راتلونکي چهارشنبه به ډېر اړین درس وي چې ادغام به وي په هغې باندې به خبرې کوو. فکر کوم چې اظهار اسان و دغې کومه ستونزه نه وه. خو بیا هم وایم مرګلو چې تاسو دغه سطحي اشتباهات چې کوئ دا کوشش وکړئ چې اصلاح کړئ ځکه ډېر وخت کې ما اورېدلي دي چې دغه اشتباهات کېږي لکه صراط الذین انعمت علیهم
که تاسې متوجه نه زه متوجه یم دلته اخفا کوي نو دلته اخفا په کار نه دی ځکه نون ساکن راغلی نون ساکنه نه شاته عین د عین حرف د اظهار دی نه اخفا نو په دې اساس دلته اظهار کول په کار دی انعمت علیهم انعمت علیهم نو داسې انعمت نون ظاهرول په کار دی نه دی نون پټول نو په دې اساس انعمت 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 ان د نون ان داسې باید ظاهر شي نه دا چې پټ شي داسې باید پټ نشي ان چې خلک پوه شي چې ظاهر د نون واضح ویلې څرګندې وویلې ظاهر یې کړو انعمت علیهم نو انعمت صحیح شو دا مهمه خبره وه یا مثلا مرګرو تاسې إن الذين كفروا سواء عليهم عليهم سواء عليهم صحیح ده نو دلته هم که ټکي ته متوجه شو یو سواء همزه باندې دومتین دی یعنی تنوین دی سواء دا خو مد نه الحمدلله موږ پویو حرف دی مد راغلی شاته همزه دی همزه ورته سبب دی دلته مد ورته کېږي سواء عليهم شاته چې څه دی عین دی عین چې دی حرف دی اظهار دی نو دلته د کوم نون چې دی دا به ظاهروي سواء عليهم سواء عليهم سواء عليهم سواء عليهم موږ به څنګه وایو دا نون به دلته چې کوو واضح به وایو پټوو به نه اخفا به نه کوو نو موږ به وایو چې إن الذين كفروا سواء عليهم سواء عليهم نو موږ به سواء عليهم دا کار به نه کوو ځکه اخفا به نه کوئ دلته اظهار دی ځکه تنوین شاته عین د حرف د اظهار دی دلته به ځهم نو إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرت هغسې به پسې ځئ نو انشاءالله مرګلو نننی درس په همدې ځای پای ته رسېږي ستاسو پوښتنې رانغلې مطلب دا چې ښه دماغ مو پې خلاص شو الحمدلله زما هدف دا و چې تاسو په درس باندې دماغ خلاص شي مرګلو پراکټیس وکئ ځکه چې او ابتدا کې تاسو ته ستونزې وي چې اول به تاسې ښه متوجه قرآن کې چې تلاوت کوي ګورئ نون ساکن چیرته وي یا دوه زورونه دوه زیرونه پیشونه دغه تنوین وایي دا چې چیرته وي متوجه دا یو الرټ دی یو خبرداری یو هغه ده چې خبردار یو سور غمای ده تاسو لپاره دې لپاره متوجه اوسئ صحیح دی چې یغنه شاته چې تاسو متوجه شوئ نو بیا وګورئ چې د نون ساکن یا تنوین شاته حرف چې شی دی حرف که چېرته د دغو شپږو حروفو کې یعنې خا او غین او عین او حا او ها او همزه دې کې وي دا ته اظهار حروف وایي که دا و خو نر غوندې اظهار وکړئ نون ظاهر کوئ سواء عليهم انعمت عليهم انعمت عليهم ولهم عذاب الیم دا هغسې خاص نون ظاهر کوئ ووایئ هېڅ مشکل نشته او که چېرته د دې نه شاته د اخفا حروف راغلي و هغې کې نون پټ کوئ او دا چې شاته موږ ادغام او اقلاب وایو په هغې باندې به بیا په وخت سره مفصلې خبرې کوو چې هغې کې به څه کارونه کوئ نو دا چې راتلونکي چهارشنبه ادغام باندې مرګلو ډېر مهم دی ادغام کې راسره اشتراک وکئ ادغام ډیر مهم دی او ادغام کې به انشاءالله سبا خبرې کوو د ادغام په هکله نن درس مختصر و خلاصه ځکه چې موږ مخکې خبرې کړې په دې مورد تر بعدي درس پورې چې انشاءالله راتلونکي چهارشنبه د افغانستان په وخت د شپې په 7 بجو به د ادغام په هکله شروع کیږي تر هغې مو په لوی او متعال خدای سپارمه ښه وختونه ښې چارې